چې څنګه موږ ته پته ده چې نن د 2023 اخیری ورځ ده نو دغه 2023 دا کال پاکستان کې څنګه تیر شو ټوله دنیا باندې څنګه تیر شو د پاکستان سیاست باندې څنګه تیر شو د پاکستان اقتصاد معیشت باندې څنګه تیر شو په جنوري کې پاکستان تحریک انصاف په یو داسې حال کې و چې ورسره د دوه صوبو حکومتونه د پنجاب او د خیبر پختونخوا خو په دغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف بانی او چیرمن عمران خان دا یو قدم پورته کو چې د دوه صوبو حکومتونه مات کړل په اصل کې عمران خان دا قدم د دې وجه نه پورته کړو د دې لپاره پورته کړو چې په دې باندې باغ د پی ډی ایم حکومت او اسټابلیشمنت پریشرایز کی چې هغه اوس زر تر زره الیکشن وکړي جنرال الیکشن ته ورشي خو هغه بیا داسې ونه شوه په دغه میاشت کې په جنوري کې د پیښور کې په یو جماعت کې دماکه وشوه چې 4 کسان پکې مړه شوي نو دغه دماکې سره به تاسو دا خبره واضحه کوم چې 2023 یو خو په دې وجه باندې یو خو کال نه و د پاکستان لپاره چې دا وایي لس کاله پس یو داسې کال دی چې د دهشتګردۍ ډېرې زیاتې پیښې پکې مخې ته رالې لکه صرف په پښتونخوا کې وایي 1050 یعنی د زرو نه سیوا د دهشتګردۍ واقعیاتو شو نه 400 کسانو شهیدان شو چې په هغې کې ډېر پولیس والو نو ډیر زیات د دهشتګردۍ د واقعیت یا په پښتونخوا کې شوي دي یا بلوچستان کې شوي دي بیا په پښتونخوا کې هم جنوبي اضلاع چې کوم دی نه هغه کې ډیرو شو د دې نه پس په فروری کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طرف نه جیل برو تحریک شروع شو چې هغه جیل برو تحریک هم په اصل کې حکومت پریشرایز کولو چې زر تر زره الیکشن ته ورشي خو هغه هم ونه شوه په 9 مئی باندې عمران خان رینجرز گرفتار کړ د اسلام آباد د عدالت نه او د هغې د گرفتارۍ په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې کوم دي نه هغې په ټول ملک کې احتجاجونه شروع کړل او هغه احتجاجونه چې وونه هغه ډېر زر دي نه هغې فسادات شکل اختیار کو او بیا جلا او ګیراو اورونه پکې ورته شو په سټیټ ایسټس باندې د ریاست په اساسو باندې پکې حملې وشوې نه هغې حملو د وجې نه پاکستان تحریک انصاف ته نقصان وشو ځکه چې دا اوس یو جواز راغی یو بانر راله حکومت سره او اسټابلیشمنټ سره په لاس کې چې د دې په نتیجه کې او د دې په ریزلټ کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان او مشران چې دي هغه گرفتار کړي او کیسونه به جوړ کړي او بیا هم هغه شان وشو د یو څو ورځې پس عمران خان د جیل نه رها کړی شو خو په 5 اګست باندې بیا گرفتار کو او تر اوسه پورې د سایفر مقدمه چې ده د توشاخاني مقدمه چې ده انو په دې مقدمو کې هغه گرفتار دی په 10 اګست باندې د پاکستان قومي اسمبلی چې نن دغه خپل 15 کاله ټایم برابر شو میادي برابر شو او هغه ماته شو او نوې نگران سیټ اپ چې راغی نه باغې کې انوار الحق کاکړو د پاکستان وزیر اعظم شو په ستمبر کې د ایشیا کپ شو ادا به پاکستان کې کیږي خو موږ تاسو ټول ته پته را څنګه د هندستان بورډ دومره مالدار دی او دومره طاقتور دی چې آی سی سی دغه په لاس کې ده او آی سی سی هم د هندستان مخې ته نه راځي نو هندستان انکار وکړ چې موږ ایشیا کپ د لوبو لپاره سیالو لپاره پاکستان ته نزو نو د هغه میچونه ټول په سریلانکا کې کېښودل ایشیا کپ چې پاکستان ته میزباني وه هغه نیم په پاکستان کې وشو نیم په سریلانکا کې وشو او پاکستان ایشیا کپ ته خو په داسې حال کې و چې په رینکینګ په ټاپ باندې و خو ایشیا کپ کې پرفارمنس ښه نه و او ایشیا کپ یې ونه ګټلی شو او د دې نه پس چې کله په هندوستان کې د کرکټ ورلډ کپ شروع شو نه هغې کوم پاکستان د دومره ښه ټیم چې د خلکو د ډېر توقعات وو نه هغه توقعات پوره نه شو او د پاکستان پرفارمنس پکې پور پرفارمنس و بلکې د څو داسې ټیمانو نه هم پاکستان میچونه بایلل چې د هغې نه بایلل نو پکار د کرکټ دنیا نه دا پکې یو خبر دی چې وومن کرکټ ټیم چې دی نه هغې په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د نیوزیلینډ نه یو سیریز وګټو اکتوبر کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خپل ملک ته د واپس راغی او هغه چې کوم خود ساخته جلاوطني وه نه هغې ختمه کړه همدغه میاشت کې سپریم کورټ د سیویلینز کیسونه چې په پوځي عدالتونو کې وچریږي دغه فیصله یې د هغې خلاف ورکړه او هغه یې انکانسټیټیوشنل ډیکلیئر کړه چې اوس نو هغه ټول چې کوم سیویلینز وو چې په چا باندې فوجي عدالتونو کې کیسونه وو هغه کیسونه یې کریمینل کورټس ته کنورټ کړل د کال په اخره کې په اسلام آباد کې د بلوچیانو د طرف نه مظاهره وشوه چې تر اوسه پورې شروع ده یو درنه ده چې په هغې کې هغوی د خپل لاپته افراد چې دي د هغوی د بازیابۍ دپاره د سټیټ خلاف په مظاهره کې دي او په درنه کې دي خو اوس په دې کال کې دا کال په اقتصاد باندې په معیشت باندې په اکانومي باندې څنګه تیر شو نو د کال په سر کې بلکې تر جونه پورې خلکو دا خبرې کولې چې پاکستان دیوالیه کیږي ولې دیوالیه کیږي ناول ځان په دې باندې پوهې کوي دیوالیه دې ته ویلی شي چې کله یو ملک سره دومره پیسې نه وي چې د خپلې زړې قرضې واپس کړي نو دې ته دیوالیه ویلی شي او
پاکستان ولې دیولې کیږي چې د پاکستان په قومي خزانه کې صرف 3 ارب ډالر اخره کې پاتې شوی وو. نو 3 ارب ډالر د پاکستان امپورټس چې کوم دي نه دا راغی د یوې میاشتې خرچه هم نه وه. نو په دې وجه باندې چې کله په قومي خزانه کې پیسې کمیږي نه نو بیا بار نه چې دا کوم غټ بانکونه دي لکه ورلد بانک او ایشین ډیولپمنٹ بانک او آی ایم ایف او یا دا کوم ملکونه دي دوی بیا دغه ملک ته قرضه نه ورکوي. وایي د دې قومي خزانه کې پیسې نشته دوی بیا موږ درکم نه بیا واپس کوي. نو بیا آی ایم ایف چې پاکستان ته دا وایي چې د فرند کنټریز چې تاسو کوم دي دوست ملکونه د غي نه پیسو بندوبست کوي. بیا پاکستان او چاینا ته سعودي عرب ته متحده عرب امارات ته دې ته وي نو هغه بل ورکړي. بیا آی ایم ایف هم یو قسط ورکو. نو اوس د کال په اخره کې سټیټ بانک کې په قومي خزانه کې چې کوم پیسې دي نه د 3 ارب ډالر نه 8 ارب ډالر ته رسیدلي دي. بل 2023 د معیشت او اقتصاد په حواله سره په دې باندې هم یو ښه کال نو چې دی کال کې د پاکستان په تاریخ کې هایست انفلیشن ریټ ریکارډ شو چې لکه د تاریخ د ټولو نه زیاته مهنګایي او ګراني په دې کال کې رااله. او د دغه مهنګایي او د ګرانۍ د وجې نه چې اوس لکه د خلکو تنخواګانې هغه دي او څیزونه ورته ګران شي د بیا هغه څیزونه نشي اخیستی نو بیا په دې وجه باندې د دې هغه چې کوم لیوینګ سټینډرډ یې نه خو لاندې راوغورځېږي معیار زندګي. نو د دې وجې نه وایي په پاکستان کې غربت هم 40% ته لاړو. نو دا یاد وساتئ چې په نورو ملکونو کې غربت په لاندې باندې را روان دی او پاکستان کې د خراب معیشت د وجې نه غربت نور سیوا کیږي. او موږ څه کوم دا ووایو چې د پاکستان د دیوالیا کېدو هغه یره ختمه شوې ده خو چې کوم معاشي ماهرین دي هغوی به هېڅ چرې نه ختمه شوې بلکې پاکستان ته په راتلونکي 3 کاله کې اوس 77 ارب ډالر قرضې به واپسي به د دې کولی واپس کول به نو دا په پاکستان د کم ځای نه ادا کوي. نو په دې وجه باندې ورلد بانک وایي د پاکستان یا اوس کوم اکنامک ماډل دی دا وایي ختم شوی دی د ناکامه شوی دی د نه چلیږي. پاکستان لبا د نورو ملکونو په شان یو نوې ماډل اوس اپناول پکار. 2023 کې کوم نوموړي پاکستانیانو چې هغوی وفات شو ناغي کې په فروری کې پخوانی ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف وفات شو. د هغې نه پس ضیا محی الدین چې د پاکستان د شوبیز انډسټري یو لوی نوم او ډېر ښکلی اواز او د ده په اوازونو کې به اکثر دا د ټي وي د اشتهارات او ایډز ریکارډ کېدل او په پروګرامونو کې به هم ډېر راته دغه ضیا محی الدین وفات شو. په اګست کې نوموړی پښتون شاعر او مبارز شمس بنیری وفات شو. د دې نه پس کوور نوید جمیل چې د MKM یو سیاستدان دی وفات شو. رانا مقبول چې یو سینیټر او سیاستدانو دی وفات شو او د پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم وفات شو. د اعظم خان په اړه باندې به دا ووایو چې اعظم خان چې د دې نه مخکې بیوروکریټ او اوس نگران وزیر اعلی نو د پښتو ادب سره د تړونو او دغه ادبي حلقو سره د نږدې پاتې شو. د دې وجې نه د خپل مرګ نه مخکې دغه خدمت وکړو چې د پښتونخوا په ټولو سرکاري او نجي سکولونو کې پښتو لازمي کړه. اوس د دې نه پس چې کوم دی نه هغه د دنیا په سټیج باندې هغه کوم اهم واقعیت دي او خبرونه دي چې موږ له ځان خبرول پکار دي. د هغې کې د یوکرین جنګ چې شروع شوی خو 2023 کې نه و خو 2023 کې هماغه شان جاري پاتې شو او لا تر اوسه پورې د دې روس د یوکرین د جګړې د ختمېدو آثار نه ښکاري. او تاسو ته دا معلومه وي چې د دې جګړې د وجې نه دنیا ته دا نقصان دی چې دا دواړه هغه ملکونه دي چې دې کې اکثر ډېر خوراک او دا غنم د چیزونه پیدا کیږي. نو د دې وجې نه په ټوله دنیا کې هغه فود آیټمز چې کوم دي نه هغه ګران دي ډېر نو مهنګایي هم د دې وجې نه ده. فروری کې په ترکیه او په شام کې یو زلزله رااله چې د هغې زلزلې شدت ډېر و د 7 نه سیوا و نو د هغې د وجې نه 80 زره پورې خلک پکې مړه شو. د شام دپاره خو دا ډېره د خفګان خبره ځکه وه چې شام کې خو هسې هم د تېرو 12 کالو نه جګړه ده خانه جنګي ده او اوس چې پکې زلزله رااله نو نور پکې هغه خفګان سیوا شو. په مارچ کې په چین کې الیکشن وشو او صدر شي جین پینګ په دریم ځل باندې صدر جوړ شو او ورپسې په دغه میاشت کې د ایران او د سعودي عربو په میاشت کې چې د تېرو څو کالو نه سخت اختلاف و هغه اختلاف د چین په سالیسۍ کې د هغوی په کوششونو باندې حل شو او دواړو ملکونو معاهده وکړه او سفارتي تعلقات یې بحال کړل. په دغه مارچ کې چیټ جی پی ټي 4 لانچ شو. نو تاسو ته یاد وي چې په 2023 په دې وجه باندې یو مهم کال دی چې په دې کې AI چې کوم دا ارتفیشل انټیلیجنس مصنوعي ذهانت هغې ډېر ټولز لکه څنګه چې دا چیټ جی پی ټي هم یو ټول دی او په دې باندې ځان پوهه کوي چې ګوګل باندې چې موږ څه سرچ کوو نه چې موږ څه سرچ کوو نو هغه چې د هغې سره چا څه لیکل کړي نه موږ ته راوباسي که چا ویډیوز جوړ کړي نه موږ ته راوباسي نو که څه نه وي نو بیا خو به نه راوباسي که چیټ جی پی ټي تا تیار سیزونه نه راوباسي بلکې دی ستا دپاره سیزونه کریټ نو چیټ جی پی ټي نه که تاسو چېرته او د اے آی نه د دې ټولز نه تاسو نه یې خبر او 2023 کې یوز کړی نه وي نو 2024 ګورې دغسې مه تېروئ بلکې زر تر زره دغه ټولز د دې نه فایده اوچته کوي. ګینې بیا هغه د دغه خبره د پښتانو چې کله بیا خبرېږي نو بیا دنیا مخکې تلي
نو چې دنیا مخکې تیری نه بیا موږ ټوپ وهلو کوشش کوو ټوپ وهل چې کوم دي نه دا اکثر ښه نه ثابتېږي که نه د دې نه پس په برما کې په سودان کې او په څو ملکونو کې داسې خانه جنګای جوړې شوې چې دا تر اوسه پورې لا جاري دي د WHO د طرف نه د کورونا وبا د خاتمې اعلان وشو داسې نه ده چې کورونا دا مرض اوس په دنیا کې نشته کورونا مرض اوس په دنیا کې شته خو وبا چې کوم پینډیمک چې کوم د غیر خاتمي اعلان وکړو شام چې د تیرو 1214 کارونه د عرب لیگ نو باسل شو په 2011 کې اوس بیا یو پیری د عرب لیگ کې شامل کړي شو خو 2023 کې وې ډیر په لوی پیمانه باندې په ځنګلونو کې ورونه ولګیدل او دا غي د وجنه ډیر زیات تباہي وشو او بیا څو میاشتې مخکې چندریان 3 تاسو بنو اوریدلې د هندستان اغاز مون میشن چې سپوږمۍ ته کومه سیارچه لېږله هغه په کامیابی سره ولېږلې شوه او چې کوم کار یې هغه کار هغې وکړو نو هندوستان دپاره دا صرف کامیابي نه ده بلکې دا د ټول تلډ ورډ دپاره کامیابي ده چې زموږ دپاره زموږ د ملکونو په شان چې یعنې هندوستان دا کار کولی شي دومره کامیابي ترلاسه کولی شي نو تاسو هم ترلاسه کولی شئ او نران شئ دغه کار وکئ د اذربایجان او د ارمینیا په منځ کې یو علاقه وه چې نګورنو کاراباخ ورته ویلی شي په دې باندې د تیرو سوره کلونو نه د دغې دواړو ملکونو جګړه وه څنګه چې هندوستان او پاکستان منځ کې کشمیر دی نو دغه جګړه حل شوه او اذربایجان چې یو مسلمان ملک دی دی پکې فتح حاصله کړه او دغه مسله چې دا نه ده حل شوه هغه علاقه د دوی ورسېده په 7 اکتوبر باندې حماس چې د فلسطین یو عسکري تنظیم دی میلیټنټ ارګنایزیشن دی او د فلسطین د ازادۍ لپاره د اسرائیل خلاف د ټوپک په زور باندې جګړه کوي او خپل مزاحمت کوي بل تحریک چلوي دغه تنظیم په اسرائیل باندې حمله وکړه او په التنې 100 کسان مړه کړل او 100 کسان گرفتار کړل ځان سره دلته راوستل د هغې په ریاکشن کې اسرائیل اول فضایي حملې وکړې او اوس یې زمیني فوج فلسطین ته راوستی دی نو زموږ د دې پروګرام په ورې 21,000 فلسطینیان چې نیم پکې بېګناه ماشومان دي هغوی په دغه جګړه کې مړه شوي دي زنانه پکې مړه شوي دي او په فلسطین کې په غزا کې داسې لکه د یو قیامت هغه سما جوړه ده دغه شانو د صنعتي انقلاب نه مخکې چې د دنیا کوم درجه حرارت و نو اوس په 2023 کې وایي هغه لکه د هغه زمانې نه چې 300 کاله مخکې کومه زمانه ده هغې سره یې کمپیر کړې نه دا 2 درجې سیوا شو نو اگر چې بیا کم شو رالاندې راغی خو دا وایي موږ ته یو الټیمیټم دی انسانانو ته که چېرې تاسو د خپل د الودګۍ ماحولیتي الودګي د خبره کابو نه کړې نو راتلونکي وخت کې د دنیا ته درجه حرارت نور سیوا کېدی شي چې ګلوبل وارمنګ ورته ویلی شي او بیا به یو وخت داسې راشي چې دا دنیا به د اوسېدو قابل نه وي یا به داسې راشي چې دغه ګلوبل وارمنګ د وجې نه به په دې دنیا کې لوی تباهي راشي لکه څنګه چې اوس دا قدرتي آفات دي که نه چې کله دومره بارانونه وشي چې سیلابونه راشي او کله بیا بارانونه نه خشکسالي نه د هغې خشکسالۍ د وجې نه بیا فصلونه نه کېږي نو په دواړه حال کې انسانانو ته نقصان دی نو د دغه ماحولیاتي الودګۍ د مسلې د ختمولو لپاره اوس په متحده عرب امارات کې کوپ 28 اجلاس وشو په هغه اجلاس کې چې د ټولې دنیا لیډرز راغلي وو نو دا پکې یو کامیابي مخې ته راغله چې هغوی په دې باندې متفق شو چې زر تر زره د ګیس او تیل کویله چې کوم دا فیولز دي چې د دې نه انرژي موږ پیدا کوو نو ماحول ته ډېر زیات نقصان ورته کیږي نو د دې نه زر تر زره شفټینګ کول پکار دي کم طرف ته وایند پاور ته سولر پاور ته یا نیوکلیر پاور ته چې د ګیس نه د هوا نه او د اټم نه بجلی جوړه شي چې د هغې نه ماحول نه خرابېږي په دې وجه باندې او تنکال تر اخره پورې په افغانستان کې چې کوم د طالبان حکومت دی نه هلته چې څنګه د جنکو په تعلیم باندې پابندي وه او د جنکو های سکولونه بند دي کالجونه بند دي نو هغه شان هغه برقرار ساتل شوي ده او څه قدم پکې نه دی پورته شوی نو امید دی چې د نن پروګرام نه به تاسو اوس نه څه زده کړه کړي د الله په امان